جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د هغې لوی الله د هغې پاکې نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه حاضر یم ستاسو په خدمت کې د یو بل نوي کلاس سره. نن ما ستاسو دپاره کلاس راوړی دی. په دې کلاس کې به په موبایل باندې خبرې کوو. نن سبا هر یو کس په موبایل باندې خبرې کوي. نن غواړم چې دغه خبرې کومې چې مونږ په پښتو کې کوو دا په انګلیش کې هم مونږ زده کړو، او څه ناڅه خبرې مونږ په انګلیش کې هم په موبایل باندې کولی شو. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروسته په کلاس باندې بسم الله ووایئ او د کلاس شروعات وکئ. د کلاس اولنی سنټنس چې ما سره کوم دی، My phone is ringing. My phone is ringing. زما په موبایل ټلی دا. مونږ وایو کنه چې زما په موبایل باندې ټلی دا رنګ دی. My phone is ringing. تاسو په انګلیش کې داسې ویلی شئ My phone is ringing. زما په موبایل ټلی ده. بیا تاسو مخکې ګورئ I think your phone is ringing. داسې خو مونږ وایو کنه چې زما په خیال ستا په موبایل باندې ټلی ده، یعنی رنګ دی. I think your phone is ringing. زما په خیال ستا په موبایل رنګ دی، یعنی ټلی ده. بیا داسې ټلی چې راشي او مونږ موبایل اوچتو نو بیا څه خبرې کوو؟ Hello, who is this? که د چا نه مونږ تپوس کوو چې هیلو څوک یې، مونږ داسې وایو که نه هیلو ته څوک یې. نو د دې انګلیش داسې شو هیلو who is this. هیلو ته څوک یې. او یا تاسو داسې هم ورته ویلی شئ هیلو who is it. هیلو who is it. هیلو څوک یې. د دې هم دا مطلب شو چې هیلو څوک یې. هیلو who is it. هیلو څوک یې. بیا داسې مخکې ګورئ مونږ په موبایل باندې څنګه خبرې کوو. هیلو who is speaking. هیلو څوک خبرې کوي. هیلو who is speaking. هیلو څوک خبرې کوي، یعنی څوک خبرې کوي. مونږ وایو کنه چې هلو څوک خبرې کوي. هیلو who is speaking. بیا مخکې وګورئ هیلو this is Ali. I would like to speak to Mr. Hassan. هیلو زه علي یم، زه حسن سره خبرې کول غواړم. هیلو this is Ali. I would like to speak to Mr. Hassan. زه علي یم، زه حسن سره خبرې کول غواړم. بیا مخکې وګورئ Can you hear me. Can you hear me. آیا ته زما خبرې اورې؟ کله چې مونږ په موبایل خبرې کوو که نه مونږ وایو که نه چې آیا ته زما خبرې اورې، زما آواز درځي. Can you hear me. آیا ته زما خبرې اورې. که تاسو خبرې اورئ نو ورته داسې ویلی شئ Yes I can hear you. Yes I can hear you. او زه ستا خبرې اورم. Yes I can hear you. او زه ستا خبرې اورم. بیا مخکې ګورئ No I can't hear you. نه زه ستا خبرې نه اورم. No I can't hear you. نه زه ستا خبرې نه اورم. کله کله مونږ خبرې نه اورو که نه نو مونږ ورته وایو چې نه زه ستا خبرې نه اورم. No I can't hear you. نه زه ستا خبرې نه اورم. او بیا مونږ کله کله په مشکل سره خبرې اورو که نه، داسې یوه خبره راشي یو بله خبره را نشي، خبرې کټ را کټ شي، نو په دغه وخت کې مونږ داسې ویلی شو I can barely hear you. I can barely hear you. زه ستا خبرې په ګرانه سره اورم، یعنی په مشکل سره زه ستا خبرې اورم. I can barely hear you. زه ستا خبرې په ګرانه سره اورم. ها ګورئ داسې مخکې Who do you like to speak to. ته چا سره خبرې کول غواړې، یعنی تا ټلیفون وکړو ته د چا سره خبرې کول غواړې. Who would you like to speak to. ته چا سره خبرې کول غواړې. بیا داسې مخکې تاسو وګورئ What number did you dial. What number did you dial. تا د چا نمبر ملاو کړی. What number did you dial.
تا د چا نمبر ملاو کړی؟ او ساري I think I have dialed the wrong number. Oh sorry, I think I have dialed the wrong number. معاف کړه یعنی ما معاف کړه زما په خیال ما غلط نمبر ملاو کړی. کله کله څوک ټلیفون وکي او په غلطۍ سره غلط نمبر یې ملاو کړی وي نو بیا ویلی شي او ساري I think I have dialed the wrong number. معاف کړه زما په خیال ما غلط نمبر ملاو کړی. I think you dialed the wrong number. زما په خیال تا غلط نمبر ملاو کړی. بیا تاسو هم ورته داسې ویلی شئ چې زما په خیال تا غلط نمبر ملاو کړی. داسې هم کله کله خبرې کیږي که نه، څوک ټلیفون وکړي موږ ورته وایو چې زما په خیال چې تا غلط نمبر ملاو کړی، زه دغه کس نه یم تا چې چاته ټلیفون کړی دی. I think you dialed the wrong number. زما په خیال تا غلط نمبر ملاو کړی. ګورئ جی لاړ شئ مخکې جملې طرف ته. I have been trying to call you since morning but you are not picking up the phone. د دې جملې مطلب څه شو، معنا څه شوه؟ زه د سحر نه ستا په موبایل کوشش کوم یعنی ټرایانې کومه خو ته موبایل نه اوچتوي. I have been trying to call you since morning but you are not picking up the phone. زه د سحر نه ستا په موبایل ټرایانې کوم خو ته موبایل نه اوچتوي. مخکې سنټنس ته تاسو وګورئ. I called you last night but you didn't pick up phone. پرون شپه تا ته ما ټلیفون کړی و خو تا اوچت نه کړو. یعنی پرون شپه مونږ اکثر وایو که نه چې پرون شپه تا ته ما ټلیفون وکړو خو تا اوچت نه کړو، یا تا اوچت کړی نه و، تا ته ما ټلیفون کړی و خو تا اوچت کړی نه و. I called you last night but you didn't pick up phone. پرون شپه تا ته ما ټلیفون کړی و خو تا اوچت نه کړو. بیا مخکې وګورئ. He is not picking up my call. He is not picking up my call. هغه زما ټلیفون نه اوچتوي. He is not picking up my call. هغه زما ټلیفون نه اوچتوي. بیا به مخکې لاړ شو جملې ته ګورئ تاسو. Why are you not picking up the phone? ته موبایل ولې نه اوچتوي؟ یعنی زه تا ته ټلیفونونه کومه ته موبایل ولې نه اوچتوي. Why are you not picking up the phone? ته موبایل ولې نه اوچتوي. Why didn't you pick up the phone? تاسو داسې هم ویلی شئ. Why didn't you pick up the phone? ته موبایل ولې نه اوچتوي. دواړه جملې صحیح راځي، تاسو دواړه ویلی شئ. Hold the line please. مهرباني وکړه په لاین اوسه. مونږ وایو که نه چې مهرباني وکړه زما څه کار دی ته لږ صبر وکړه ته په لاین باندې اوسه ټلیفون مه کټ کوه. Hold the line please. مهرباني وکړه په لاین اوسه. Hold on a minute. یو منټ ودرېږه. مونږ وایو که نه چې یو منټ صبر وکړه تا سره زه خبرې کوم. Hold on a minute. یو منټ صبر وکړه. Will you please hold on for a minute? آیا ته به یو منټ ودرېږي یعنی ته به ما ته یو منټ انتظار وکړي زما څه کار دی زه تا سره یو منټ وروستو خبرې کومه. Hold on a minute. Will you please hold on for a minute? آیا ته به یو منټ ودرېږي یعنی ته به یو منټ انتظار وکړي. ګورئ بیا مخکې. Hold on just a moment please. مهرباني وکړه لږ وخت ودرېږه. مونږ وایو مهرباني وکړه لږ ساعت انتظار وکړه. Hold on just a moment please. مهرباني وکړه لږ وخت ودرېږه لږ انتظار وکړه. Sorry to keep you waiting. بخښنه غواړم د انتظار کولو. بیا چې راشو او د هغه سره خبرې شروع کړو که نه نو بیا ورته وایو چې بخښنه غواړم د انتظار کولو یعنی تا ما ته انتظار وکړو د دې بخښنه غواړم. Sorry to keep you waiting. بخښنه غواړم د انتظار کولو. ګورئ بیا مخکې داسې دوه درې جملې موږ سره پاتې شولې. Could you call me back again tomorrow morning? آیا ته به ما ته سبا سحر بیا ټلیفون کولی شي؟ آیا ته ما ته
سبا سحر بیا ټلیفون کولی شي؟ Could you call me back again tomorrow morning? آیا ته ما ته سبا سحر بیا ټلیفون کولی شي؟ I am in a meeting. No, I will call you back later. I am in a meeting now. I will call back later. زه اوس په میټینګ کې یم، زه به تا ته بیا ټلیفون وکړم. داسې هم کله کله کیږي که نه، څوک راته و یا مونږ چاته وایو چې زه په میټینګ کې یم، زه به تا ته بیا ټلیفون وکړم. I am in a meeting now. I will call you back later. زه اوس په میټینګ کې یم، زه به تا ته بیا ټلیفون وکړم. ګورئ د کلاس د اخیرنۍ جملې ته وګورئ. Can you ask Ali to call me back when he gets in? د دې جملې مطلب څه شو، معنی څه شوله؟ کله چې علي راشي نو ته به هغه ته ووایې چې ما ته واپس ټلیفون وکړي. کله کله زموږ نمبر موبایل بل څوک اوچت کړي که نه، یا موږ چاته ټلیفون کوو او نمبر بل څوک اوچت کړي، نو هغه ته موږ ووایي کله چې هغه راشي، هغه کس راشي، نو ته به هغه ته ووایې چې علي ټلیفون کړی و. Can you ask Ali to call me back when he gets in? کله چې علي راشي نو ته به هغه ته ووایې چې ما ته واپس ټلیفون وکړي، یعنی چې ما ته بیا ټلیفون وکړي. هم په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو. بس دا جملې ستاسو دپاره کافي دي. تاسو په دهان سره دا اورئ، په توجه سره یې اورئ او د زده کولو یې کوشش کوئ. تاسو ته به ضرور څه ناڅه د دې کلاس نه زده کیږي. زما د دې خوارۍ نه، زما د دې محنت نه ښه پوره فایده اخلئ. که ژوند وي زه به راځم د یو بل نوي کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان.